ورځ یو بزرګ را سره ناستو، وی خان را وکینو د خوځې کې ولې کی خو خوړې لاندې نه کس چل دی دا عادت به مونږ نه کله وځ په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډای جوړه کړې ده په ډین پلازا. نو هغه د ابل ورځ راسي دا کوي، نو هغه پلاستیک ګوډای چې مې ابل ورځ ولیدا، اوس چې د دې کلو نه کمالکان پرونه راسي را روان دي او نن را روانو، نن بیګاله به تشریف پیښور ته راوړي. نو اغیم ځان سره په ډیټسنو کې دمان کې نولې دي او مغه چل ورته لکانم کوي. د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي، که خزم دویم سړی ته ودیږي، که خورم بل و سړی ته ودیږي. ولې ګډي نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي، خانان نه د خر زامن. هغه ورځ یو ماته وی پلانی دې ته تلو مې دا چڼي مڼي مل تډیرو چڼي مڼي ملسا ول چڼي مڼي ما لعنت ستا په دې خلاصه چې دا خبره دې وکړه. کوم الک چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای کنه د لاډ میکاله انګریزي چې اے بی سی ډی وای او 1 2 3 وای هغه سټوډنټ دی، او چې سو قال رسول الله وای هغه چړیا مړیا دی. دا مردار چې مړ شي دي ټول مليانو طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کیږي او دی مردار شي په دې خلک کې ورته متیازي کوي. لعنت په داسې قوم چې موږ خلک به اوس بیا راولي چې د قرآن سټوډنټ ته چڼې مړې وای کنه وای. د طالبانو ته وایم یو خو خدای ته وګورئ، د پنډاو چرګانو بچو هر چا نه سبق مو وایي. اول لک تلای چې دا د کم ځای دی، د رشته کم ځای سره ده، د تعلق چا سره دی. معین الدین حیدر وایي ټول پاکستان کې به اذان په یو وخت کېږي. نو خدای دې کور وران که چې وران شي، کراچۍ او د دې د ټیم څومره فرق دی، نو په یو وخت به څنګه اذان کېږي. او ملا بدسي او پلانې بدسي مالدا وله چې ملا به په خرسور جماعت ته راځي. نو نن د جلسې ورځ نه وه، نن د ګډېدو ورځ ده. بیا مه کوه دا نه پرېږده چې ګډېږي. په ایمان درته وایم چې زه اوس تلی شوې که نه چې دا څومره ګډېږي، زه ورته یم چې شاباس او دې ښځو ته یم چې ښه دا ځان وشنوئ شابه، او د ډرډرو والا ته وایم چې دا سنبی ښې وشنوئ شابه. نن سبا دا چاته مه وایه چې د کوی په غاړه ولاړي او داسې چل کوي او ته ورته چې ما نه رستو نه ټیله ورکوه چې زی لاندې خپل سر وخوري. زه چا نه یېرېږم شرمېږم نه. ستاسو دوا په کار ده، تاسو چې جیل ته لاړ شئ په ضمانتونو راوځئ. او زه چې جیل ته تلیم 6 ځله حکومت به ویل راوځه، ما به ویل والله کې دروځم. دا ډاکټر فدا حسین ګواه دی. اریپور جیل ته راپسې راغی، دا د مخامخ دی، درو خلک په مړو وي. دا راغی چې یاره دا پیرول دی او دغه د پلانې مال والله کې وځم. نیومه یې ولې او نیولې اسلم خټکي ومه نیومه یې ولې اله به وځم چې دا 400 را سره ټول پرېږدي. ایمان دې ته وایي ویجلیګر ملا دې روزي په زمانه دا نور د مور بچی نه دي. ما ته پته ده بیګا ما تاسو ته یو ټکی کړی دی سم شي. ما سره محافظخانه ده ریکارډ پروت سم. زه په عایلي قوانینو صدر ایوب سره نښتي جیل ته واستولم، والله کې دروزم. عایلي قوانین کې څه چې ښځې ته به مې اجازت دي چې میړه ته ووایي چې 1 2 3 طلاق مې کړې. خوند به یې لا دا دی چې اوس ښځو دله طلاقونه هم در کولی. الله دې دې مجلس کې یو پټاخه نه خلاصوي. تاسو به د خپلې منډې وګورئ داسې چلو. په لکي مروت کې مې جلسه کوله، لویه دنیا ناسته ده، 1 بجه ده د شپې. چپ د جلسې په دې منځ کې سپی راوغورځېدو. چې سپی راوغورځېدو نو اوس سپی خو اوتر شو، ځکه چې خلکو کې ګیر شو.
ته په ما راځه او زه په تا راځه. چا پکې आवाज وکړو چې دا سپی لیونی ده. امروتی جبه کې وویل دا امروتی دی دا صدر وی چې دا سپی لیونی ده ته په ما راځه او زه په تا. سیکرټري ته مې ویل زما خیال کوه بیړه دې غر کړه چې دا سپی لیونی. خدای دې داسې نه کوي. زه تاسو پېژنم زما په سن 65 کې پېژندلي وایي چې یو بم په لنډی را پرېوتی و نو څوک سوات ته تښتېدلي وو، څوک لوړګي ته، څوک هزارې ته، څوک ابتاباد ته. یو نه مې تپوس وکړو مال کدھر گیا ہے؟ نہ ڈاکٹر نہ معافی ہوا کدھر گیا ہے؟ ماں تو وہی چاٹیاں واسطیاں بیڑا تباہ ہوئے وہ لنڈی کے بم نہیں ٹکے چاٹی جتنا آیا چاٹیاں واسطیاں سفید جن زمادیزان عرض میں ہو سو چکے دا چا پلاس کی چلو بے گئے سیدھے بے وفائی کی جسے جانے وفا سمجھے امہ خلق ستا په سر سوداګانې کوي. قوم بیګا ما یو ټکی کړی چې قوم بیزو میلو دی. قوم څه شی دی؟ پته نه لګي چې دا ډبډبی چا وغږولو خو په ګډېدو شي. دا ډبډبي والا زما خپل مالک دی که پردی څوک دی؟ دی خو وګورئ پاکستان کې چې څوک اوزګار شي لیډر شي. په دې بډبیرې طرف ته یو تانیدار خو چې نوکرۍ نه ریټایر شو پیر شو. ما تو گو رہی تو شیشو پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی اور تیری شکل خنزیر پیر جی ماما سنگا چل دے ویل اس میں پا دغت سشے اس میں ہاٹ لین باندے خدا سر خبر ہو. ہاٹ لین پہ جنے ہاٹ لین سے تو ہوئی ہاٹ لین اگر ڈائریکٹ وائرلیس سسٹم چې ورته خیال برا دیکھو ګوره دا غم صاحب سونه مریدان یو ماتوي د متعلق به خیال کې مالی جی خدای دې خیر چې درام شو په دغه ځانو وشتو او دویشت ګولای د مزغون اوته مالکا ګولای خو بنیږي اسمان ته رسیدلی ځکه چې د پیر صاحب د مړای نه اوته لا سواد ته تلوم ول دلته یو بزرگ دی راځي چې ورلو مالټه راوخته هم خوري ډېر سات پس پیر صاحب راوته مونږ جی ته ډېر لیټ راوت ویل ما خدای سره خبرې کولې د حالاتو متعلق څه خبرې ما تاسو واستا مالک بیره دې غرکشه چې غرکړي د مرګرو ته مې پاسي خدای دې خو باسه دا غم زرګونه مریدان په دې روزه کې چې مونږ فیصله وکړو تاسو زمونږ خزلونه کنځي کنه کنځي اینا منوانے دی پہر اینا دی رن اے بیلیگر مولا دی رن پلانے دنگلے ما یو ځلې ډېر غوسه شوم چې سخاني ته جمعات تر پسې راو خطاو کنځلې راته زرا پاسې دم په لوډ سپیکر کې مې وي ما وی چې دا ما تم کم کنځلې او کې د دې کنځلو په بدل کې دغه کنځلې تاسو ته دومره دی چې د څومره شمار د خدای په علم کې تاسو وایي چې بیلیگر مولا په خزه دسې وکم نو ستاسو په خزه دومره خرواچو ما چې څومره د خدای په علم کې ځه چې خدای سره مې دا وعده کړې ده خدای سره چې د پاکستان حکومت ګوره زه ډیپټي کمشنر تا یا کمشنر تا یا چیف سیکرټري تا یا سیکرټري تا یا ایس پی تا یا ایس ایس پی تا یا ډي ایس پی تا یا تانیدار تا یا انسپکټر تا حکومت زه دې ته نه وایم دا انتظامیه ده دا مشینري ده دا دار چالاس کی چراشی کار بکئی دیتا حکومت نویم حکومت زویم وزیر تا گورنل تا وزیر اعظم تا و صدر تا دیتا حکومت ویم تشیتا ویم وزیران دا زمون پہ خور کے خو گو رہی کنا سمرا خیستا شکلو نہیں دی اللہ کلا کلا رکی ویم ایو خزی کچاوی چی بودا لدی ورکی هغه خدای امزول میړه راکی چې نستی راشي په خندا به تیرونه چې خسته سړی می خاون شینو که تکلیف راشي نو دغه په حسن جمال بم وخت تیرو مونږ له خدای خسته حکمران نه راکړي د چا پوزي چتی دي د چا غوږ کوګ دی د چا د سترګې تنګې دي داسې د چا سر چې دی چیته خانو مونږ لاړو خسته حکمران خدای را کوي نه داسې بد قسمت یې بیرم غر
دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریر کیسټ هم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. یو سړی هغه په یو کور کې په یو ښځه مینو، اوس خو مینتوب عام شوی دی، بس په بازارونو کوڅو ته راووتو او پخوا به ډېر شاز و نادر و. ما چې کوڅې ته به هغه هلک راغی نو ټوخی موخی به یې وکړو نو هغه ښځه به ورته راښکاره شو. د کور سړي پې پوه شو، چې پوه شو پې نو ده ته یې وویل چې که دلته دې بیا ټوخی کړی نو 20 ډزه به دې ولو. هغه ویل ډېره ښه ده، ویرېدو غریب لکه تاسو چې نن یېرېدلي غوندې. چې ویرېدو نو هغه ښځې وویل بیا به چې د هلک تېرېده نو داسې غلی غوندې به تېر شو. هغه ښځې وویل چې د زورورو د زور اوبه شي، نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېده نه که نه جي. قسم په خدای دی چې ټوله معامله داسې ده. دې خوا وګورئ، منډۍ په سیند کې زمونږ موټر نښتی او باجوړ ته تلو، دومره اوبه موټر کې ننوتې، هلکان ولاړ وو، هلکه ټېله ورکړي لږه غوندې، ویل پیسې راکړه، ټېله ورکړې پیسې راکړه. یو بوډا ولاړ ویل بجلیګر مولا دی، هلکه ټېله ورکړي. هغه هلکان ورته ویل بجلیګر مولا دی کور ته بوځه، مونږ له دې پیسې راکړي. او وکیل را سره ناست مال پیسې ورکړه، کور دې وران شو اوبه وړي. 50 روپۍ هم ورکړي، موټر له ټېله ورکړه. نو خبره د پیسو ده. اوس که وخت راغی ځانونه به وګورئ، ځانونه به وګورئ. په شنو چایو به م پرتوګي ستئ ګډېږئ، په تورو چایو به ګډېږئ. من جیلونه تېر کړي، جیلونه ملیانو تاسو راپاسې ده خدای هم پار نه کا سړي توب زده کوي، چېرته انسانان شي، د انسانانو بچي شي. وایي دا ملا پکې لا چا کړي، نو دا ته پکې لا چا کړې؟ ملا پکې لا چا کړې نو دا ته پکې لا چا کړې؟ یعنی ستا ښکر دی زما نشته، ستا لکۍ ده زما نشته، ته په څلور بولي ګرځې زه نیغ ګرځم. آخر تا نه زما کم څه دي؟ تا نه زما څه کم دي؟ که ته د پاکستان د دې تیزنو کالجونو او یونیورسټو پاسې، زه د جناب محمد رسول الله د یونیورسټۍ پاسې. که ته د پاکستان دا کوسډب اف او بی ای پاسې، زه د هندوستان د دیوبند پاسې. تاسو پوه شئ؟ نو هغه کم خاصیت دی چې تا کې شته او ما کې نشته؟ ته خو ما ته وایه. یو شی دی، مولانا هزاروي رحمت الله علیه دی، خدای غریب کې رحمت کړي، عجیبه سړی. هغه به وی چې مونږ او دوی کې څه فرق دی؟ زمونږ بي دوه سترګې، د دوی بي دوه سترګې. زمونږ بي دوه غوږونه، د دوی بي دوه غوږونه. زمونږ بي دوه لاسونه، د دوی بي دوه لاسونه. زمونږ بي دوه خپې، د دوی بي دوه خپې. زمونږ بي یو ښځه او د دوی بي یو ښځه. مونږ او دوی کې څه فرق دی؟ یو فرق شته چې هغه تاسو ته معلوم نه دی. زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات دي. زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات. دا فرق شته. زمونږ ښځې سپینې بورکې په سرۍ، زمونږ ښځو आवाज هم د دروازې نه بار پردی سړی نه اوري. आवाज راشئ وګورئ. بجلیګر مولا کرے ټي وي دې مراسي دې ټي وي بد وي، هم خلاصه خبره. راشئ که زما په کور کې په غلطایم ټي وي رانه نوتی، مخ مې تور کې او پخره مې سور کې. وی سی آر دې ورکړه نو چا کرے چې ټي وي نه وی سی آر کار کوي. همدغه منګکان به یې او په دغه کوڅو کې به ګرځي یا به ګاډي ګرځوي او یا به چې د پولیس بم نیسي رانی دي ګاډي والے. ما تا خو ګاډي لګولې وه، لګولې دي وه دي مرزو ځوړ پسې کړه. چا جنډین چې په ځان کې منډلې وي هغه پسې ګرځي که نه. د الیکشن په وخت کې خو در نه مورم ایرئ، خورم در نه ایرئ، ښځم در نه ایرئ. ښځه دې منډه وئ، مور دې منډې وئ، ښځه دې منډې وئ. ته هم نن د ټاک بړوا جوړي ځه که نه ماله سل راځي. الیکشن په وخت کې خو ته ملا پکې لا چا کړی دی. دا ملا داسې ستاسو د مور دویم میړه دی. ملا درته هغه وخت کې د سړي زوی نه ښکاري. اوس رامنډه کې چې پولیس مې چې خدای دې پولیس ایټم بم کې چې په دې ملک راوغورځېږي او ټول تباه کړي. سم کار کړي خدای چې چا سره څه کوي ښه کوي. خیرماره ته خو خیرمارې، ته خو پردو ملکونو نه خیر غواړې. ته خو د کوچیانو وروړې، لکه کوچیا د شپې په کوڅو کې ګرځي چې مسلمانان فقیر لالا دې نامې خیر. اوس پاکستانیان وایي
امریکنیانو انګریزانو پاکستان لالا د نامې خیر ته خو خیر ماري خیر غواړې لږ امداد در باندې بندې په ملک د سال جوړ کړی تاله شرم نه ګرځي چې ته په ملک د خوشحالۍ نوم علي مونږ چې غټ مړی وشي که نه نو غټ ملای جنازه کوي او د هغې الله اکبر تکبیر هم پرې ډېر غټ وایي ځکه چې سنبه یې غټه پرته ده که نه نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړئ چې الله پاک دله اتواړه جنت ورکړي خدای دې کور د میردین جومات کا چې اتواړه جنت دې دې دلله ورکړه نو مونږ به کوم خوازو او باقي که تاسو وایئ چې دا پاکستانیان تورزن قوم نه ما ستاسو تورم لیدلي د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلي دي چې پېښور کې دارو دپاره سړی